محترم شیر محمد اخوندزاده. بسم الله الرحمن الرحیم. د جناب رئیس صاحب د هیئت اداري او ټول وکیل صاحبانو په اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه غواړم چې درو شیانو ته اشاره وکړم. اوله موضوع مې د پاکستان د ډیرون موضوع ده. تاسې خبرېږئ چې هره ورځ د ډیرون موضوع د کونړ خلک خپل شکایت کوي، د ننګرهار خلک شکایت کوي چې ډیرون مخ ته راځي، د پاکستانیان مخ ته راځي، دروازې ږدي. څو کاله مخکې موږ نارې وویلې چې دا د ډیرون موضوع دغه اغزن تار مه ورکوئ. ملل متحد شکایت ته سرعلا کمندان ته مو وویله، دغه اشرف غني ته هېڅ اجرات یې ونه کړه. اوس هره ورځ د هغو مرمۍ راځي، هغه ځنګلونه ربي، مخ ته راځي، اما دولت هیڅ اجرات نه کوي. سر اعلی کمندان پارک کې ناست دی، بس وایي زه په دې کې غور کوم. هغه سړی خو زموږ د اخر به پر جلال آباد د ډیرون درته راوړي. د اخر جلال آباد کونړ دا به ګزر څه لاندې کړي که ته پر هغه سر باندې خپل د کرښې دفاع نه کوې. موږ خو خپله خاوره پاکستانیانو ته نه ورکوو. که ته نه شې کولی پر خپل خلکو د کونړ او د ننګرهار غږ وکړه، سلای ورکړه چې خپل دفاع وکړي خلک. داسې حکم خو نه کېږي چې هر ورځ د ډیرون موضوع د موږ په دې مشکل کې اخته یو. دویمه موضوع د مخکې ابل ورته ما وویله دغه د ولایت لپاره چې ښځې مرستیال ټاکي دا باید ښه پخې ښځې دلته دې فحشا نه جوړي په ولایت کې. د ادارې مورو د ارګو د نور ځای خو جوړ کړی ده، دلته هم د ولایت هم فحشا ورولي چې نجونې ته مقررې چې په پارلمان کې ناکامه سوي وي، اوس یې واده ورسره کړی و په ولایت کې معاونین ټاکي. دا 13 کلنې یا 20 کلنې نجونې دا خو رقم خو نه کېږي. د زموږ فحشا دې زموږ ولایتو ته نه راولي. هلته دې پخې تجربه ناکه چې د امور زنانو رئیسان تېرې سوي یا د نورو ریاستو رئیسان تېرې سوي، دغه ښځې دې واستوي. درېیمه موضوع مې د جناب رئیس صاحب د پارلمان څخه ده. موږ ټول پارلمان د جناب رئیس صاحب څخه د مدیریت څخه ناراض یو. وزیران خپل کور ته غواړي، خپل شعبې ته یې غواړي، شخصي معاملې ورسره کوي. د مدیریت څخه موږ ناراض یو. ټول وکیلان سره ما خبرې کړې دي. موږ ټول ناراض یو د مدیریت څخه. خواهش کوو چې باید په خپل مدیریت کې اصلاحات راولي، تغییر پشکې راولي، صحیح یې جوړ کړي، په خپل ځان د خلکو سره برابر کړي. او که موږ په دغه حالات کې چې موږ ته کابینه نه معرفي کېږي، دا ستا د مدیریت له لاسه ده. تا باید پر دولت باندې فشار راوړي تر څه وخته سرپرست. خو دا 15 کاله کېږي سرپرست. پارلمان د څه دپاره ده چې موږ اعتماد رایه ورنکړو وزیرانو ته؟ پارلمان معنا څه شي ده؟ زه ولاکه د پارلمان په معنا پوهېږم. زموږ کار څه شي دی؟ موږ دلته راځو، معاش اخلو، د دولت څخه خبرې کوو، بیرته ځو. موږ اصلاحات په دولت کې راونه وستل، نظارت د دولت مو نه دی کړی، وزیرانو ته مو رایه د اعتماد رایه نه ده ورکړې، پر بودیجې مو نظارت نه ده کړې. زموږ معنا هېڅ. موږ دلته ناست هېڅ معنا موږ نه لرو، نه زموږ د خبرې ته څوک ګوري. نو زموږ دلته مطلقا د دولت بودیجه زموږ باندې بې ځایه مصرفېږي. زموږ هغه کار چې موږ ته لازم و یا قانون اساسي موږ ته حق راکړی، هغه موږ د ځان لپاره نه دی ترسره کړی. موږ مسؤل یو، خپل ملت ته مطلق رخصتۍ ته ځو. موږ ملت ته هېڅ دستاورد نه لرو. تشکر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.